أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. يسأله سوال کئی ددنا من اغا سوک چے فی السماوات پاسمانونو کی دی والارض اوزمکا کی دی کل یوم ہوا ہر ورځ دے فی شأن پیو نوی شان کی وی فبأي آلاء نو کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دوارا تکذبان دروغ گنئی سنفرغ مونږ به ډیر زر فارغ شو لکم تاسو د پاره ایها الثقلان اے پریانو او انسانانو فبأي آلاء نو کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ یا معاشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو او انسانانو ان استطاعتم کچری تاسو وسلری ان تنفذوا چې بهر تلاړ شي من اقطار السماوات د غاړو نه د اسمانونو والارض او د ځمکې فانفذوا نو اوزي لا تنفذون بهر تبل لاړ نشي الا بسلطان مگر په زور سره فبأي آلاء نو کم نعمتنا ربکما د خپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ یرسلو را لېږلې بشي علیکما پتاسو باندې شواظ من نار شغلې د اور ونحاس او لګې فلا تنتصران پس مقابله با نشي کولای تاسو فبأي آلاء پس کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ فإذا انشقت السماء بیا هر کله چې اوشوي آسمان
فکانت پس شبا وردتن سر کدهان پشانت سرمن سری فبئی آلائی پس کم کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دوارا تکذبان دروغ گنے فیوم اذن پس پدغ ورزبا لا یسألو سوال نشی کی دے عن ذنبه دد گناہ پا حقلا انسن د هیڅ یو انسان ولا جان او نه د پیرینا فبئی آلائی نو کم کم نعمتنا ربکما تخپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ یعرف المجرمون پیجندل بشی مجرمان بسیماهم دخپل مخوننا فیؤخذو پس نیولی بشی دوی بالنواصی پویختو د تندی والاقدام او پقدمونو فبئی آلائی پس کم کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دوارا تکذبان دروغ کرنے حاضی جہنم داد دوزخ اللتی اغچی یکذب بها دروغ بگنلو اغا المجرمون مجرمانو یطوفونا دوی با چار چاپیره گرزی بینها پمینز دے کے و بین حمیم آن او پمینز د تودو یشیدلو ابو کے فبی ای آلائی پس کم کم نعمتنا ربکما دخپل رب تاسو دوارا تکذبان دروغ کرنے د سورہ رحمان دویم رکو مکمل شوا یو کم دیرشم نمبر آیت نواخلے 15 پورے تلاوت ترجمه تاسو واورئ دا الله رب العزت په توحید باندې یو بل عقلی دلیل چې ځمکه او اسمان کې سدي دا هر څه د الله نه غواړي په خپل پیدا کېدو کې په خپل وجود کې په خپل اوسېدو کې په خپل قائم ساتلو کې او خپل وخت تیرولو کې خپل ضروریاتو کې دنیا کې تر آخری سلګای پورې د الله رب العزت محتاج ہے کل یوم هو فی شأن د دنیا دا نظام مسلسل روان دی نور دا سپمای دی رز دا شپه دا موسمونه دي میاشتې دي کال دی د انسان ژوند دی د انسان رزق دی نور مخلوقات دي دا غي پیدایش دی دا غي اوسېدل دي دا غي مرګ دی نو دا ټول یو نظام مسلسل جاری دی نو الله رب العزت هر یو وخت پسناسه فعل کی پسناسه شان او مقام کی سناسه حکم کوي دا الله حکم هر وخت جاری دی هر وخت چلی دا الله امر دا الله حکم دا الله آرڈر هر وخت روان دی نو کل یوم دلتا یوم نا رز مراد نه بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت په حساب سره رز خو زمونږ د ځمکې په حساب سره نور او د سپمای په حساب سره دا الله رب العزت په نس د یوم چې نسبت شي الله ته مطلب دا دی چې هر یو وخت هر یو لمحه هر غړی هغه کې د الله رب العزت یو نوې حکم را روان دی نو بیا به د خپل رب تاسو کم کم نعمت داسې دی چې دا غي انکار وکړي دی الله جل جلاله انسانانو او پیریانو ته وي چې ډیر زر به موږ احساسو د پاره فارغ دون مطلب دا دی چې د یو کار نه بل کار ته منتقل شي د دنیا نه به آخرت طرف ته منتقل شي د دنیا دا آرډر چلیږي تر کم وخت پورې چې هغه مکمل شي هغه لیمټ راشي هغه وخت راشي دنیا بروانه شي او آخرت ته منتقل شي هرڅه نو دغه وخت یاد الله رب العزت دربار بي او د انسان حساب کتاب به شروع شي دا انسان دا استاد لا تر هغه وخت پورې مهلت درکړل نو دې نعمت ته وګوره ته دا نعمت د دې با شکریا ادا کړه او د دې با انکار
الله تعالی ستا په ګناه باندې، ستا په انکار باندې، ستا په کفر باندې فوراً پتا باندې عذاب نه درا لګلې، بلکې خانه کعبه 4 چاپه 360 بوتان دی خېلي، هغه نه باوجود الله رب العزت خپل پیغمبر تاسو کې را لېږي، خپل وحی او شریعت تاسو کې را لېږي چې تاسو لا مهلت ترکړې شي او تاسو سناسه طریقې سره دین طرف ته راشي، د الله رب العزت پیغام واوري او باغې باندې ځان پوهه کوي. نو دا وګوره د الله څومره لوی نعمت دی چې تاسو د پاره کې فورن پکړ راغلی وي، نو بیا خو تاسو موږ ته مهلت نه ملاوي شي. 14 کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو پوهه کوي، نو علیہ السلام کوم 9.5 کال پوهه کوي، دا شان هر یو پیغمبر مهنت وکړه، نو دا چې چاته مهلت ملاوي شي دا هم د الله رب العزت څومره لوی نعمت دی. یا معاشر الجن والانس، اے انسان او اے پیریا، ته کوم ځای ته تخته که وس لري نو د دې ځمکې او د اسمان د کنارونو د دې غاړو نه اوزه فنفذوزه، خو چرته بځي کوم ځای ته بځي؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے انسان چې ګناه کوي نو داسې ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې الله تعالی نشته، داسې ځای شته هر ځای کې الله، مطلب دا دی چې ګناه پرېږده مکه و ګناه، او چې انسان په پټه په تنهایی کې ګناه وکړي نو الله رب العزت د انسان نه ګیله کوي، انسان تا د خلکو نه هم ز سپکو ګڼل کته دی وګڼل، د خلکو نه پټ شوي په پټه ګناه کې او زما د خیالونه سات، نو الله رب العزت وایي که چېرې تخت نو تخته کا نو چرته و تخته لا تنفذون، تختیدې نشي الا بسلطان، تر څو چې د الله رب العزت قدرت او د الله رب العزت زور نه تاسو زمکه او اسمان نه څوک ورته شي. دلته کې مفسرین وایي چې د دین مراد دا دی چې یو شخصیت داسې دی چې هغه په سلطان سره په زور سره د الله په قدرت سره د دې زمکه او د اسمان د غاړو نه وته، او هغه پیغمبر علیه السلام د معراج په موقع باندې. نو دلته نه دا ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل روح او بدن سره زمکه نه د الله په قدرت سره اسمانونو ته تلو، د دې زمکه نه حدود نه د دې وخت نه د دې اسمانونو نه بره تلو، وم اسمان نه هم بره عرش معلا ته الله رب العزت سره ملاقات لپاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو تاسو الله تعالی د داسې پیغمبر امتیان جوړ کړی بیا هم تاسو د الله د نعمتونو انکار کوئ، ناشکری کوئ. یرسل علیکم شواظ من نار، نو کوم خلک چې مجرمان دي د اور شعلې او لوګي د جهنم بدی باندې مسلط شي، فلا تنتصران، مقابله بنی شي کول، یعنی اور بزان نه لري کول نشي، اور کې بدن نه داسي دای چې نو راګیر شي برا کتا سم طرف ته اړولي طرف ته رستو مخ کې شش جهت کې شپږ واړو جهتونو کې اور به چته وته، الله تعالی په دې جهنم باندې داسې فرښتې مسلط کړي راندې کړي وي د دې چغو شروع به هغه باندې اثر نه کوي، او چې دوره به الله تعالی صلاحیت ورکړي چې د وټو کوشش کوي دومره ډانګونه به ورسره چې بیا به وایو جهنم ته وي. فبأي آلاء ربكما، دا د الله رب العزت هغه انصاف دی. دنیا کې دا هغه خلکو چې د مسلمانانو د تنګولو او د دین په لار کې رکاوټونو اچول دي پوره کوششونه کړو، نو اے مسلمانانو تاسو بدله ته الله رب العزت د جهنم په صورت کې فاذا انشقت السماء، بیا الله رب العزت وایي چې دا قیامت ورځ شي اسمان به وچ فکانت وردتن، ورده د ګلاب ګل ته ویل شي، وردتن د ګلاب ګل ته، نو ګلاب ګل سوري انو وی دا اسمان چې را اورځيږي او ټوکړي شي، نو د ګرمۍ د وجه د سخت حرارت درجه حرارت د وجه دا تک سور شي، لکه څنګه چې اوس په اور کې دي نو تک سره شي، دا شان یا د سری چمړي چې نو الله تعالی دلته کې سری سرمنه دا غي مثال ورکړي چې سرمنه تک سره شي، تک سره سرمنه
نو دغه شانتی دا اسمان به تکسوس ټوکړي ټوکړي بس فبأي آلاء ربكما تكذبان دا غو د جزاء او د سزا رز دا شراتلون کړه فيومئذ فدغه ورځ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان انسان او د پیریان نه د انسانانو د پیریانو نه با دا تپوس نه کی چې تا دا ګناه ولې کړی دی پلان کې ګناه دې کړی دی نه کړی دا تپوسونه بنئ د دې ضرورت بنئ ولې يعرف المجرمون مجرم بد لری نو پیجندل شي بسیماهم د دې تندینه د خپل مخنه څنګه دنیا کې موږ وګورو چې جرم کړی نو هغه د دې شکل نه پولیس والا چې لری نه چې ویني دا مجرم دا شانتي ماشومانو کې استاد وګوري دروغ وای هغه فورن هغه باندې پوه شي دا یو دروغ وای دا څنګه پته لګي بسیما دا خو انسانان دي د انسان یو اندازه دا غلطه هم کې دي شي قیامت پر اندازې غلط نه اندازه بد الله رب العزت الله تعالی ود دې په مخ باندې هغه شرمندگی او ملامتیا وای ښکارا کې وجوه یومئذ فاغه ورځ با بعضی مخونه داسي تسود یو ذکر راغلی چې تسود تور بشي د دې مخ د خپل مخونو نه با هغه پیجندل شي فیوخذ بالنواصی والاقدام نو فرښتې خو بده کې غلطي نشي کوله هغه به پیجنې چې دا مجرم دی د سر د وختونه به ونیسي او بل فرښتې به د خپونه ونیسي او داسې جهنم ته به ورلړه کی يعرف المجرمون دین بعد الله رب العزت فبأي آلاء ربكما تكذبان الله خو ډیر نعمتونه په دنیا کې په دې خلکو هم په دې کافر هم او مسلمان هم تاسو د دنیا هغه نعمتونه هغه تاسو دروغ وګڼل او بیا د آخرت چې کوم نعمتونه چې کوم الله رب العزت د انسان د پاره اخیو ایمان راوړو په وجه د هغه د انکار وکړو نو اوس وګورئ جهنم کې دی څه هذه جهنم التي بیا به تو ویل شي دا هغه جهنم دی یکذب بها المجرمون مجرمان به دروغ وي یطوفون بینها وبین حمیم آن جهنم کې به داسې چولې راچول او دې کې به یشیدل یو دیتا دا وبوس کلو د پاره او د جهنميانو د بدن د ویني او پیپ هغه به دی لچین د سکلو د پاره ورکړل شي او د خوراک د پاره زقوم دا یو میوه دا ترخه چې هغه کې غټه غټه غنی وي هغه به دی خلی تکي نه به هلک کې مرای کې به اون خلی بیا د ابو تقاضا کوي نو ابو په ځای به یشیدل ګرمي او ورسره پیپ او نو او دا وینا دا کچوي نه چی دا به ولا ورکړی شي نو هغه سره به دا کلمی او دن ټول بدن د لوی بولو په لار باندې دا سبت حالات پیدا ده یکذب به المجرمون دا هغه خلکو چې دنیا کې جهنم او داغي اور داغي انکار کړ فبأي آلاء ربكما تكذبان دا الله ډیر نعمتونه دي زرګونو فلکونو نعمتونه دي د کم کم نعمت پتا سو انکار کوي او ناشکری وکوي الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي يسألوه سوال کوي ددنا من سوک چی دی فی السماوات آسمانونو کې والارض او پزمکا کې کل یوم ہر ورځ ہوا دے فی شان په یو نوی شان کې دے فبأي آلاء نو کم کم نعمتنا ربکما د خپل رب تاسو دواړه تو کذبان دروغ غنئ سنفرغو مونږ به ډیر زر فارغ شو لکم تاسو د پارا ایها الثقلان اے پیریانو او انسانانو فبأي آلاء نو کم کم نعمتنا ربکما د خپل رب تاسو دواړه تو کذبان دروغ غنئ یا معاشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو او د انسانانو ان استطعتم
कचरिस्तासु वसरसी अन तनफुजू चे बहर तलाड़ शई मिन अखतारे दगाड़ुना अस्समावाती दसमानुनो वल अर्दी औ दजमकी फनफुजू पस उजई ला तनफुजूना बहर तबलाड़ नशई इल्ला बिसुल्तान मगर पजूर सरा फबिअई आलाई नुकम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई युरसलो राले गले बशी अलैकुमा पतासु बांदे शुआदुम मिन नार शोले दऊर वनुहासन औलुगे फला तंतसरान पस मुकाबिला बन नशई कवले तासो फबिअई आलाई पस कम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई फैजन शक्कत समाऊ ब्याहर कलच उछवी आसमान फकानत वर्दतन नुशिब सुर कद्दिहान पशांद श्री सरमने फबिअई आलाई पस कम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई फयौम इदिन पस पदगौरज बाम ला युसअलो सवाल नशिकी दे आंदम भी दद गुनाह पबारकी इंसन दहिस यौ इंसान वला जान औ नद पीरिना फबिअई आलाई नुकम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई योरफू पीजंदल बशी अल मुजरिमूना मुजरिमान बिसीमाहुम दखपल मखुनुना फयुअखदो पस निवल बशी द्वई बिन नवासी पव्यख्तोद तंदी वल अक़दाम औ पक़दमुनो फबिअई आलाई पस कम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई हादिही जहन्नमु दादे दोज़ख अल्लती अगची युकद्दिबु बिहा तरो बगणलो अगा अल मुजरिमून मुजरिमानो यतूफूना द्वैबा चार चापीरा गर्जी बैनहा पम्यंस ददी की व बैना औ पम्यंस द हमीमिन आन तो दी यशीदल उबू की फबिअई आलाई पस कम कम नेमतुना रब्बिकुमा दखपल रब्ब तासु द्वारा तो कद्दिबान दरो गणई आमीन अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक तसहिल या इलाही कुल्ल ख़ैर सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व